په تیرو څو لسیزو کې هر ځلې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې تړل کېدې، د ښارونو په هټیو کې د توکو بیې لوړېدې او خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کېدل. خو دا ځل چې له پاکستان سره د افغانستان د ټولو لارو د تړل کېدو میاشتې تېرېږي، تر اوسه یې په بازارونو کې هېڅ اغېزه نه ده لیدل سوې. ورځنۍ چارې عادي روانې دي او د توکو بیې هم پر خپل حال پاته دي. د ترینکوټ ښار هټیوال وایي له پاکستان سره د لارو د تړل کېدو له امله د توکو پر بیو هېڅ تاثیر نه دی لوېدلی. خو لارې بندې دي د پاکستان سره ورکه ورکه، خو ډېر وخت کېږي چې بنده ده، معنا موږ ته ګټه هم نه لري. د پاکستان سره بالکل غواړو چې موږ د خپلې لارې وتړل کې لکه معنا داسې د علاقې چې د ګډ عمر دپاره پاته شي، ورکه وراکه سمه یو کنه لکه د نورو هیوادو سره چې موږ ورکه وراکه سته، نو باید د پاکستان سره ورکه وراکه نه ولو. پاچ به بنسوال شامو ډېر اوس هم دغه رقم دي، شی نه دی نه ګران سوی دی. بس پاکستان لار چې دغه یې تړلي ښه دي. امارات څخه دغه غوښتنه ده چې یو سره خبرې وکړي، یا پر مخ بند شي یا پر مخ یې لاره ایله کړي. شیان را څه پرې اوس ډېر دي، لږ سوي نه دي. د نورو هیوادو څخه دی بس چې دغه وکړي، قرارداد وکړي، برابر د روزګان اوسیدونکي د پاکستان له انحصار د افغانستان د سوداګرۍ د خلاصولو له امله خوښ دي او زیاتوي چې دا ځل د لارې د هغو بندې وساتي تر څو له پاکستاني لوري کلک تضمین ترلاسه نه سي. دوی له اسلامي امارات غواړي چې د پاکستان پر ځای له نورو ګاونډیو هیوادونو سره د سوداګرۍ لارې پرانیزي. دروازه تړل سوې ده، انشاءالله په شان کې کم ګراني نه ده راغلې. هیوادونه دې د نورو هیوادو سره وکړي چې تر څو موږ د هغو څخه استفاده وکړو. داسې نه وي لکه د پاکستان چې د دغه وخت راسي، د حاصلاتو د شي وخت راسي، پر موږ دروازه وتړي. خو داسې کم تغییر او تبدیل نه دی کړی. د اوس نرخونه هغه زړه نرخونه دي، که څوم لارې وتړل سولې خو نورې بدیلې لارې شته. د اوس نرخو کم تغییر او تبدیل نه دی خوړلی. امارات څخه دا غوښتنه ده چې مثال د پاکستان ماسې او نورې بدیلې لارې دغه کې کله تاجکستان، ازبکستان او چین داسې لارې دغه کې باید چې مثال زموږ تجارت زموږ شان هغه ملکو ته ځي، د هغو ملکو شان زموږ دغه ته راځي ملک ته. له بل لوري ځایي مسؤلین وایي له پاکستان سره د لارو تړل کېدلو سره په یاد ولایت کې د توکو پر بیو هېڅ اغېزې نه دي پرېوتې او هر څه پر خپل حال پاته دي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي هر ورځ په ښار کې نرخپاڼې ویشي او هېڅ چاته اجازه نه ورکول کېږي چې د توکو بیې پر خپل سر لوړې کړي. خو باندې چې ډېر تاثیر نه دی کړی. موږ روزمره وځو بازار ته او دغه موږ ټول نرخونه روزمره موږ تعقیبوو، نرخنامې ورکوو او ټوله ګورو چې مطلب خدای نکرده داسې یو څوک ګران فروشي ونه کړي، بله ونه کړي. نو په ټول ولایتو کې دا لړۍ روانه ده، خصوصا په روزګان ولایت کې هم روانه ده. روزمره ټول نرخونه صنعت سوداګري ریاست سرپامژغۍ بازار ته وځي. نو یو لامل یې دا هم دی چې نرخونه ډېر نه دي جګ سوي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ پاکستاني رسنیو د خپل هیواد د اقتصادي چارواکو له قوله ویلي و چې د سوداګریزو لارو له تړل کېدو مخکې پاکستان افغانستان ته د ورځې له 50 څخه د 60 میلیونو ډالرو صادرات درلودل، خو اوس دا کچه 0 ته رسېدلې چې له امله یې تر اوسه پورې پاکستان ته میلیاردونه ډالر زیان اوښتی. احسان الله ولسمل، امید راډیو، روزګان.